پروفیشنل ویز نه اخلي تاسو هیڅ ویډیوګانې پارویو ته نه ځي. دوستان نن مکمل طریقه در ښیم تاسو څنګه کولی شئ خپل هر ویډیو پارویو ته بوځي. ویډیوګانې ډېرې جوړې شوي دي خو هغه کار نه کوي ښه. نن درته داسې بهترین طریقه ښیم چې تاسو کولی شئ خپل هر ویډیو پارویو ته بوځي. دا زما خپله آیډي ده. په شپږو ورځو کې مې دغه کې فعالیت کړی دی. شپږو ورځو کې په ورځ کې مې دوه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي خپل د ټیک ټاک اکاونټ ته ښه. تاسو لیدلی شئ زما هر ویډیو په پارویو کې دی ښه. کتلی هم سئ لایک هم کتلی سئ. په د شپږو ورځو کې ماته 1000 فالوور راغلي دي او 23,000 لایک راغلي دي ښه. ګورئ زما هر پوسټونه چې ما اسلامي ویډیوګانې پورته کړي دي خو زه تاسو ته پارویو طریقه ښیم چې تاسو کولی شئ خپله هر ویډیو پارویو ته بوځئ ښه. زه دلته خپلې ویډیوګانې راولم چې زما کوم ویډیوګانې پارویو ته تللي دي ښه. ښه تاسو لیدلی شئ 15,000 لایک یې خوړلي دي او څومره ویز یې اخیستې دي ښه. 15,000 لایک یې خوړلي دي ښه او څومره نفرو شیر کړی دی ښه. ما په کومه طریقه باندې دغه ویډیوګانې پارویو ته بیولې دي ښه. نن درته مکمله طریقه ښیم دوستانو. اوس زه راځم شاته. ښه تاسو لیدلی شئ 2,000 1,000 15,000 داسې ویز مې اخیستې دي ښه. نو ما په کوم طریقه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي خپل ټیک ټاک آیډي کې دغه ما نوې جوړه کړې ده. تقریبا دغه شپږ ورځې کېږي چې ما جوړه کړې ده. پروفیشنل ده مونټایزم سوزل نه کولی شم درآمد هم وکړم ښه. نو ګورئ دوستانو تاسو لیدلی شئ دا 1,000 نه پورې کتلې ده. ګورئ 1,000 نه پورې کتلې ده ښه. نور داسې کتلی شئ 23,000 24,000 8,000 15,000 شپږ زره داسې کسانو کتلي لایک هم کتلی شئ ښه. ما په کومه طریقه باندې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي څنګه پارویو ته تللي دي ښه. نن درته مکمله طریقه ښیم ښه. رابسئ خپل ټیک ټاک ته به راسئ څو ویډیوګانې به واړوئ ښه. نو د هغه ویډیو لینک به راواخلئ مکمل طریقه در ښیم ښه. اوس به ځو مونږ د یو چا ویډیو کوم ویډیو چې په خپل فارویو کې ده د هغه لینک کپي کوو او کوم څوم چې واقعا په فارویو کې ده مونږ غواړو په هغه باندې ویډیو جوړ کړو. څنګه جوړولی شو راځئ. ساختن از رقم ویدیوها که عکس ښه تاسو لیدلی شئ دغه ویډیو په فل په فارویو کې ده. زه غواړم چې په دغه باندې زه ویډیو جوړه کړم ښه. تاسو ورته په شیر بټن کلیک واخلئ ښه. اوس کله هم په شیر بټن ورته کلیک واخلئ ښه د دغه ویډیو لینک تاسې کافي کړئ ښه. ښه زه راځم د دغه ویډیو لینک کافي کوم یې صحیح ده. نو په دې ځای باندې د درې ټکي باندې کلیک واخلئ ښه. کله چې په درې ټکي کلیک واخلئ دې لینک زه مکمله کافي کوم. چې کله مې کافي کړئ اوس زه غواړم د دې لینک کافي کړل. دغه غواړم چې د دې ټیک ټاک څخه ووتلم ښه. تاسې به راسئ دغه اپلیکیشن ته چټ ویټ ته به راسئ دوستانو. د هر چا سره موجود دی په دې باندې موږ ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي دي ښه. دغه لینک به زه دې ته وراستوم چې د دې پوره څو ماته ولیکئ هغه کوم لیکنه چې په دغه ویډیو کې شوې ده غواړم چې مکمله هغه لیکنه ماته راواستوي ښه. ښه دوستانو زه رالم ورته لینک پیش کوم ښه. زه ورته لیکم چې دغه پوره څو ماته راولېږه ښه. دغه موزیک چې جوړ شوی ده ما ورته تیار لیکنه کړې ده. تاسو سر که د لینک ورکړئ لاندې ورته لیکنه وکړئ صحیح ده. ښه چې لاندې لیکنه ورسره وکړله دی مکمله اوس ګوره مونږ ته رالیږي ښه. هغه کوم څوم چې جوړ شوی دی هغه مکمل لیکنه رالیږي ښه. دغه ګوره مکمل هغه څوم جوړ شوی دی تاسو لیدلی شئ ښه. دغه مکمله تاسې کافي کولی شئ. ګورئ ما ورته هغه ویډیو لینک واستوئ ښه. په هغه کوم موزیک چې جوړ شوی ده هغه مکمله شاعري مونږ ته رالیږي ښه. اوس غواړم دغه شاعري چې ده مکمله کافي کړم ښه. یعنې کافي کړم تر دغه ځای پورې. دغه ځای پورې ما کافي کړله. اوس غواړم چې کافي ځای باندې کلیک واخلم ښه. ما ورته کلیک واخیستی. اوس زه غواړم چې په دې باندې زه ویډیو جوړه کړم ښه. تاسو په دې باندې زه غواړم چې ویډیو جوړه کړم. ښه اوس زه غواړم چې پر دې ویډیو جوړه کړم. په دغه سیو کلیک وکړئ ښه. کله مې پر دې کلیک وکړله اوس به راسئ دلته به تاسې خپل ویډیو مې جوړه کړې کپ کټ کې ښه صحیح جوړه کړئ ښایسته ویډیوګانې مې جوړه کړئ. په نور ځایو کې هغه ځای څخه واخلئ ټیک ټاک راواخلئ صحیح ده. اوس دلته یو تصویر ورکوم دوستانو ښه. زه تاسو د فارویو ټریک ښیم صحیح ده. ښه ما ته کیمره راړئ. ښه زه اوس بیا ورځم هلته هغه ویډیو راخلم ښه. غمی غمی دلیږه ای نګین د سلیمانه غمی افغانستانه. ښه د جوړولو په ځای باندې کلیک واخلئ. اوس هغه لیکنه چې موږ کومه لیکنه وکړله په چټ ویټ لیکنه وکړله اوس غواړو هغه لیکنه مکمله راواخلو دلته ورته فیچ کړو صحیح ده. هغه کوم شاعري چې کوم څوم چې جوړ شوی دی یا موزیک چې جوړ شوی دی ښه. نو هغه مکمله هغه موږ ته دلته ولیکله ښه. اوس غواړو چې دلته ولیکو صحیح ده. تاسو لیدلی شئ مکمله شاعري چې دلته موږ ته ولیکله نو دلته ورته فیچ کړئ هغه کوم چې موږ کپي کړی وو ښه. اوس غواړو دلته ورته هش هش ورکړئ چې ستاسو ویډیوګانې له فارویو سره کنیکټ شي صحیح ده. تاسو ورته هش هش ورکړئ ښه. اوس هر څه ورته برابر کړله صحیح ده. اوس غواړو چې دا ویډیو په ښه کنټینټ کې اپلوډ کړو چې تاسو زموږ ویډیوګانې فارویو ته لاړ شي صحیح ده. په دې ځای باندې ورته کلیک واخلئ ښه. کله چې په دې ځای باندې کلیک واخیستئ ښه دلته به انتظار ورته وکړو تر څو دغه بدن ته راوړي. دغه کومه شان چې ښکاري د ټیک ټاک فارویو چې ده تاسو ورته دغه ته کلیک کړئ چې دغه هیڅ دلته راسي صحیح ده. اوس بېرته موږ راسو شاته. ښه اوس مهم سیټینګ چې ده دغه سیټینګ دی ښه. تاسو به راسئ له خپل سیټینګ په چک راسئ کوم بټنان چې روښانه نه وي هغه به تاسې باندې روښانه کړئ ښه. مهم خو دغه بټن باید تاسې باندې خامخا خلاص کړي. یو به دغه بټن دی ښه. اوس به راشئ دغه بټن باید خلاص وي صحیح ده. ښه اوس لاندې کته راشو
د ټیک ټاک اصلي دوه بټنان هم دغه دي چې تاسو باید دغه همیشه خلاص کړئ. صحیح ده، دا به خلاص کړئ او کوم دغه بټن چې ما تاسو ته وښوده دغه بټن باید بند وي. صحیح ده، دا باید بند وي ښه، ځکه ستاسو ویډیوګانې پاروي ته نه راسته کوي چې یوز واخلي ښه، دا باید بند وي. نو دغه دوه باید روښانه وي. صحیح ده، دغه هم دوه باید روښانه وي ښه. لاندې راشو، نور کار نه غواړئ، فقط تاسې کولی شئ خپل ویډیو اپلوډ کړئ، ګوشه خاموش کړئ، په 2 ورځو کې 2 ویډیوګانې اپلوډ کوئ. داسې نه ده چې تاسو په یوه میاشت کې یو ورځ ویډیو اپلوډ کړئ، بله ورځ ویډیو تاسو ټیک ټاک کې اپلوډ نه کړئ ښه، باید په ورځ کې یوه ویډیو تاسو اپلوډ کړئ ښه. ستاسو ویډیوګانې انشاءالله فوریو ته ځي ښه، لکه څنګه د خلکو ویډیوګانې فوریو ته تللي دي ستاسو ویډیوګانې هم فوریو ته ځي ښه. اوس کولی شئ د جوړولو پر ځای باندې کلیک واخلئ، نو دغه د فوریو مکمله طریقه وه. که ویډیو مو خوښ شوي له دوستانو لازمي تر دوستانو پرې شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې مزیدار ویډیوګانې تر تاسو پورې ورسېږي. اوکې، ښه وختونه ولرئ.